أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فتیرو دو درسونو کی منگا دا عذاب قبر په باره کې داوی چې عذاب قبر یو مطلق عذاب قبر دی، یو کیفیت دا عذاب قبر دی. مطلق عذاب قبر دیتا وی چې مرگ نه پس د قیامت نه مخکې عذاب شتا، راحت شتا. دا تقریبا تمام اهل سنت والجماعت منی. البته کیفیت کی ډیر شدید اختلاف دی. بیا کیفیت د عذاب قبر کی څلور ډلې او څلور ګروپونه دي. یو ډله متوقفین دي چې څوک وایي چې عذاب او راحت شته دی، خو څنګه دی او کم ځای کې دی، کم شیله دی او کم شیله نه دی، په دې کې مونږه توقف کوو او خبرې نه کوو. دام په حق دي، صحیح مسلمانان دي. دویمه ډله هغه ده چې هغه وایي چې عذاب قبر صرف روح لره دی، بدن عنصری په خاورو کې چې کم پروت دی، دې ته هیڅ عذاب او ثواب نه ملاویږي. قیامت په ورځ باندې به دې سره روح جمع کیږي. دا هم د اهل سنت والجماعت ډله ده. علامه نور شاه کشمیری، امام فخر الدین رازی او دین علاوه د صحابه کرامو او د تابعینو او د ګڼ شمېر علماو همدغه عقیده ده، دا هم په حق دي. درېیمه ډله د صوفیای کرامو ده چې ګڼ شمېر علماء دیوبند هم پکې دي، لکه اشرف علي تامی رحمه الله، ظفر احمد عثماني او دین علاوه ډېر لوی امت ته د علماو. دا صوفیای کرام وایي چې روح او جسد مثالی لره عذاب ده. جسد مثالی به الله بل ورکوي، دې جسد له چې په خاورو کې پروت دی دې ته هیڅ عذاب او ثواب نشته. دا په حق دي. حوالې تېرې شوې. څلورم ګروپ د اهل سنت والجماعت هغه دی چې هغه وایي چې عذاب قبر روح او جسد دواړو لره دی. دغه خاورو کې پروت جسد ته دی، خو روح دې جسد ته واپس نه راځي او هیڅ قسم تعلق ورسره نشته، تعلق د تصرف. نو دا خلق هم په حق دي. څلور واړه ډلې د اهل سنت والجماعت دا چې څلور قسمه خبره کوي، دا کل واړه په حق دي. گنجائش تره ځکه چې قرآن او حدیث کې صریح په یو شی باندې داسې خبره نه دراغلي چې بل ته گمراه او کافر ویلی شي، بلکې په ټولو کې گنجائش شته. کیفیت د عذاب چې دی دې کې شدید اختلاف دی. دا څلور واړه په حق دي او په دې څلور واړو کې کم کولم چې څوک کوي هغه اهل سنت کې داخل دی، صحیح مسلمان دی، هیڅ قسم ته ګناهګار نه دی. او کم مولا او کم سړی چې وایي چې دا خلک د عذاب قبر منکر دي ځکه چې وایي چې دې قبر کې عذاب نشته، دا ګمراه دی دا سړی، ځکه چې په دې قول باندې هم ډېر خلک دي. نو لہذا په امت کې ډېرو خلکو باندې د عذاب قبر د منکروالی فتوا خلکو لګولې ده. خدای د خپل جهالت د وجې نه لګولې ده یا د تعصب او د ضد د وجې نه لګولې ده. ماوی په آخر کې یو اعتراض ده د دې خلکو یو شبهه ده. ابو داود شریف کې روایت ده، اوږد روایت ده. ابو داود شریف چې کوم البانی رحمه الله داغي تحقیق کړی دی، ابو داود صفحه نمبر 860
یعنی 880 صفحه حدیث نمبر دے 4753 باب دے باب فی المسألت فی القبر و عذاب القبر. آغیر روایت کی دیر وگد روایت تے چی دا سی مڑے با خاورو کی چکی خودشی بیا بداسی شی بیا بداسی شی بیا بداسی شی آخر کی وی فتعاد روحه فی جسده بیا با روح را واپس کڑے شی د جسیتا. نو زمنگا یاران چی چرتا هم دا سی روایت و گوری چی اغینا دا شیعگانو یا دا عیسایانو دا عقیدی ترویج کیگی تایید کیگی ملگرتیائی کیگی او مڑے ور سره ژوندې کیگی او د دنیا د خلکو د سوالونو او د وسیلو ځای جوړیږي او خلکو ته شرک تلار کولاویږي. نو زمنګ په امت کې څو علما داسې دي چې هغه په داسې ځای کې ډېر خوشحاليږي او دغه ټکی راونیسي او هغه ټکی دومره مشهور کی چې عوام خلکو ته هم هغه ټکی ورسي. په قرآن کې هغه ایمانیات هغه مضبوطی عقیده چې هغې نه بغیر سړی مسلمانیږي نه هغه خو امت ته نه ښایي. همدارنګې کمو څیزونو سره چې خلق الله ته رسي هغه هم ورته نه ښایي. خو چې کمو څیزونو سره انسان د یو انسان یا د بل مخلوق بنده جوړیږي الله سره شریک پیدا کیږي نو هغه ځای کې زموږ ملګري بعض یاران ډېر پیش وي نو موږ د چا نه اخلو خو بیمار شي وي هغه بیمار وي. نو فتعاد روحه فی جسده نه دغه خلق عیسایان یهود شیعگان او دا موجوده دور کې چې کوم بریلوی تبع او شرک پرست خلق تی ده دوی وی چې ګوره روایت کې راغلی فتعاد روحه فی جسده هغه روح چې ده کم چې تلی دی د مرګ په وخت کې هغه چې من خاورو کې مرده کېښو هغه راغلو بیا د قبر ته دننه د مرده له ورننوتو مرده ژوندی شو بالکل صحیح ژوندی شو حقیقي حسي حیات ورته حاصل شو. اوس هغه په قبر کې ګوري ویني اوري چنچڼم پیژني او تصرف هم کوي خپلو مریدانو خپلو شاگردانو خپلو محبوبانو عاشقانو سره مدد کوي کله کله وخت کې. نو ظاهره خبره ده چې کله تا ولا ژوندی کړو نو اوس خو به مخکې نور خلق تیریږي ورو ورو. نو فتعاد روحه فی جسده کچر دا څرګنده معنا واغستی شي لکه موجوده وخت کې دا روایت جدید محققینو د نو پیدا افکار و حاملین خلق چیرې دا قبر ته دا روح راغی او دې زاړه بدن ته بدن عنصري ته ورننوتو دا ژوندی دی. نو کچرې د دې روایت دا معنا شي نو دا روایت به تقریبا د ډېر ګڼو کلکو نصوصو مخالفي بیا او دې باندې به انشاءالله په دې بیان کې منګه 5 دلایل پیش کوو. کچری فتعاد روحه فی جسده ظاهری معنی مراد واغسته شي چې روح راځي قبر کې مرده له ورننوځي او ژوندی کیږي دنیوي ژوند ورته ملاویږي حسي او حقیقي زندگی ورته ملاویږي زمنګ په شان ژوندی شي بلکې دینم لا تیز شي ارزنه خبرې مو اوري ځکه چې د دنیا په ژوند کې خو سړی 6 انچه خاور لاندې کوټه کې ناست وي د چت ولا سړي خبرې خو نه اوري کنه. نو چې اوس د مړ شو د 10 منه قبر لاندې چې خاورو کې دی اوري خو د دې معنی دا شوه چې د دنیوي ژوند نه هم تیز ژوند ورته میلاو دی. نو کچرې د دې دا فتعاد روحه فی جسده دا معنی شي لکه دوی وایي چې روح واپس راغی او مرده له ورننوته او مرده ژوندی شو نو بیا به دا د 5 دلایلو د 5 نصوصو خلاف وي
او تعالی پته ده چې کله مضبوط شي سره د یو کمزوري شي مقابله راشي نو مضبوط شي په ځای پاتې کېږي او کمزوری شي وړاو شي. نو راشه اول هغه آیاتونه وګورو او هغه احادیث وګورو کوم آیاتونو او احادیثو کې چې د دې حدیث خلاف راځي. سوره زمر کې الله جل جلاله آیت نمبر 242 تم کې فرمایي 42 آیت الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. دا آیت کریمه قرآن کې الله فرمایلی او ترجمه د علماء دیوبند ټولو مشر شیخ الهند مولانا محمود حسن دیوبندی ترجمه او بیا مرشد اشرف علی تامی رحمت الله علیه ترجمه د دواړو ترجمه واوري. د دیوبند علماء ترجمه ځکه پیش کوو چې نن سبا دا د بریلیت والا خبره موجوده دور کې هغه خلقو په سر راغستی دي چې هغه در پرده دی بریلیان دی بریلیان خو نوم د دیوبندیانو استعمالي. نو ځکه د زړو دیوبندیانو کتابونه مونږ پیش کوو چې زمونږه شاګردانو ته زمونږ ملګرو ته عوامو ته مسلمانانو ته پته ولګي چې دا خلک خود د دیوبند په نوم مونږ له دوکه راکوي. نو شیخ الهند رحمہ اللہ لیکي د دې آیت ترجمه اللہ کھینچ لیتا ہے جانے جب وقت ہو ان کے مرنے کا کلا چې د سړي د مرګ نیټه راشي نو الله دا غر روح قبض کی اور جو نہیں مرے ان کو کھینچ لیتا ہے او چې کم خلق مړه ندي دا غوی روحونه هم الله والی ان کے نیند میں د خواب په حالت کې کله چې سړی وده شي نو د وده سړي روح هم الله اخلي او د مړي روح هم الله اخلي. پھر رکھ چھوڑتا ہے جن پر مرنا ٹھہرا دیا ہے. نو چې د چا په باره کې الله فیصله د مرګ وکړي چې اوس دا سړی زه ژوندی کوم وده دی اوس دی زه ژوندی کوم نه بس همدې خوب کې مړوم وجنم چې مړ شي. پھر رکھ چھوڑتا ہے جن پر مرنا ٹھہرا دیا ہے. نو چې د کم سړي په باره کې دا فیصله وشي چې دا دې مړ شي نو د هغه روح الله ایثار کی بره څه شي کی ایثار کی خپل ځان سره اور بھیج دیتا ہے اوروں کو او دا نور چې کم ژوندي کول غواړي چې خوب نه دی راپاسي نو هغه له روح ور پرېږدي چھوڑ دیتا ہے بھیج دیتا ہے اوروں کو څومره ور پرېږدي ایک وعده مقرر تک کله چې الله روحونه والی نو چې چا باندې فیصله د مرګ وشي دا غر روح بره ځان سره ایثار کی یا قبضه کی چې د الله خوښي او چې کم سړی ته د پاسېدو اراده وکړي چې دا د الله نیټه پاتې ده 15 کاله یا 10 کاله یا 20 کاله یا 100 کاله نو هغه ته روح ورولېږي یو وخت مقرر پورې. تانوی رحمہ اللہ سوئی اشرف علی تانوی هغه د دې ترجمه کې لیکي پھر معطل کرنے کے بعد ان جانوں کو معطل کولے نه بعد چې الله روحونه معطل کی نو بیا هغه روحونه ان جانوں کو تو تصرف فی الابدان کی طرف عود کرنے سے روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے. هغه وایي چې کم چا باندې د مرګ فیصله وشي نو د هغوی روحونه بدن ته د واپس کېدو نه او په بدن کې د تصرف کولو نه ایثار کی نه ور پرېږدي. اوس دې روایت نه زمونږ استدلال څنګه دی ساده الفاظو کې چې عوام ورونه پې پوه شي. الله پاک په دې آیت کې 4 سیزونه ذکر کړي دي. ایثار اول
لیگل. او دویم الله پاک مړه او ژوندې. دا څلور خبرې پکې ذکر دي. آیت کې څو خبرې ذکر دي؟ څلور. نمبر 1 اسارول، نمبر 2 لیگل، نمبر 3 مردہ، نمبر 4 زندہ. دا څلور سیزونو کې اول 2 سیزونه د یو بل ضدین دي، مقابله کی دي، او اخیری 2 سیزونه هم د یو بل ضد دي. لکه اول 2 سیزونه الله فرمایي چې د چا د مرګ فیصله وکي الله د هغه روح حساري، او چې د چا د مرګ فیصله ونه کی د هغه روح لیږي. نو اوس حسارول او خلاصول، حسارول او لیگل دا د یو بل ضد دي کنه دي؟ ضد دي. پوهیږئ خو کنه دي ته ضدین نقیضین وای. دا د یو لکه تیاره او رڼا، ښځه او نر. پوهیږئ کنه پوهیږئ؟ همدارنګې دا حسارول او لیگل د یو بل ضدین دي. چې کمې لیگلی دی هغه حسار نه دی کړی، چې کمې حسار کړی دی هغه لیگلی نه دی. پوهیږئ؟ دې خبره خو پوهیږئ کنه؟ حسارېدل ځان له شی دی، لیگل ځان له شی دی. او 2 سیزونه الله نور ذکر کړي دي، مرده، زنده. مړه او ژوندې دا هم د یو بل ضدین دي کنه. اوس الله پاک دا 2 سیزونه د یو بل مقابله کې ذکر کړي دي. امساک اسارول ته وایي، ارسال لیگل ته وایي. دا دواړه ضدین دي. مرده مړی ته وایي، او زنده ژوندی ته وایي، یعنی نایم خوبیاولی شي دی. دا هم د یو بل نقیضین دي. نو اوس کچرې منګ دا ومنو چې مړی طرف ته هم روح ور پرېږدي چې قبر ته راشي. الله خو قرآن کې دا وایي چې یو مړی دی یو ژوندی دی. مړی نه روح سارو، ژوندي ته ور پرېږدو. اوس کته وایي چې نه چې دا سړی مړ شي قبر کې کېږدي دته هم روح ور پرېږدي. څه شی کوي؟ روح ور پرېږدي. دا اجتماع د نقیضین ده. الله وایي چې زه مړی نه ایساروم ژوندي ته ور پرېږدم. ته وایي چې نه ژوندي ته ور پرېږدي، مړی ته ور پرېږدي. دا امساک معنا بیا څه شوه؟ په خبره خو پوه شوې انشاءالله. نو دې آیت نه استدلال داسې دی چې امساک او ارسال هم ضدین دي، مرده او زنده هم ضدین دي. اوس که چېرې څوک د دې خبرې قایل شي چې مړي ته هم روح ورځي، نو اجتماع د نقیضینو راځي. او بله نکته، الله پاک ارسال د روح لیگل دا الله مقید کړي دي الی اجل مسمى سره. ویلی دي چې کم چا د مرګ فیصله وکم د هغه روح ایثار کړم، او چې چا د ژوند فیصله وکم هغه ته روح ورولېږم، خو تر یوه وخته پورې. څه شي پورې؟ نو که چېرې دې کې امساک الله مطلق پرېښو، زه د هغه روح ایثار کم، دا یې نه ووي چې روح ایثاروم تر یوه وخته پورې. که قبر کې دوباره ورلېږلی نو الله به ویلی وی چې زه د هغه روح ایثارومه د مړي، خو تر یو وخته پورې، یعنې بیا یې وروسته ورلېږم. کلام بلیغ دی د الله. الله په خپل کلام کې داسې خبره نه کوي چې هغه د حقیقت او د واقع نه خلاف وي. نو د سورت زمر د آیت نه دا معلومه شوه چې مړو نه روح الله ایثاروي او د ژوندیو دپاره یې ورپرېږدي. نو چې ته اوس وایې چې نه قبر کې دله روح واپس راځي، نو دا د دې آیت خلاف شو که نه شو؟ خلاف شو. یوه خبر. او سوره زمر اوس به څوک وایي کیدی شي چې بیان ته څوک ناست وي که نه، بیان ته خو قسم قسم خلک کیني اوري. ځنه مولیان چې کله ته عبارت او تا ټکی غلط وایي، ګولو نو زه یې ویم ته اورې. गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल किया गिरे जो घुटनों के बल चले. परियूजी هغه سړی چې په میدان کې جنگي کی کم سړی چې عبارت وایي به غلطي کی انسان دی.
کله به زبر ته غلطیږي کله به زیر ته خو قلار ناسي ته نه شي غلطي وشي ته نرشک نه بیانوه ته نه پته ولګي چې څومره غلطیانې کېږي انسان نه غلطیانې کېږي کمزوره دی انسان او مونږ کله داسې دعوا کړې ده چې مونږ او شیخ الکل یو عجز غریبانان خلک تاسو ډېر لوی خلک سوره زمر کې چې دا کم آیت مونږ پیش کړ اوس به څوک وایي چې هلکه مفتي صاحب دا تا خو چې کم تشریح وکړو دا خو دې ځان نه وکړه ما خو ته وایي چې شیخ الهند او د علامه شرف ولی تانوي رحمت الله علیه حواله مې پیش کړه خو زه نورې حوالې هم دله پیش کوم چې د دې آیت د لاندې مفسرینو څه لیکلي دي آیا هغوی دا لیکلي دي چې دا روح مرده له واپس راځي او که نه دا لیکلي دي چې واپس نه راځي دا زه د خپلو مسلمانانو عوامو وروڼو دپاره وایم مولا ادې خوشحاله وي چې چېرته ګرځي که بریلیانو له ورځي او که هندوانو له ورځي قاضي ثناءالله پانیپتی الحنفی رحمه الله تفسیر مظهری جلد 8 صفحہ نمبر 218 کی فرمائی ولا يردها الى البدن حتى ينفخ نفخة البحث ولا يردها الى البدن دا روح بیا واپس بدن لنزی حتى ينفخ نفخة البعث تر هغه پورې چې ترڅو پورې د قیامت شپېلې له پغنی ورکړې شي څوک وایي قاضی ثناءالله پانیپتی الحنفی تفسیر مظهری جلد 8 صفحہ نمبر 218 آغا وایي چې دا روح چې الله ایثار کی تر قیامت پورې بیا دې بدن له واپس نه ورځي ابو حیان الاندلسی البحر المحیط جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 207 یعنی 200 صفحہ کی آغا فرمائی فَيُمْسِكُ مَنْ قَضَى عَلَيْهِ الْمَوْتَ الْحَقِيقِي نو چې چا باندې د حقیقی مرګ فیصله وشي نو هغه نه روح ایثار کی ولا يردها في وقتها حیه واپس یې نه ورلګي چې په حالت د برزخ کې ژوندې کی واپس یې نه ورلګي چې په حالت د برزخ کې دوباره ژوندې کی نه ويرسل النائمه او کم سړی چې وده دی والله غواړي چې د دې راويخ شي غل ورولېږي روح مړی لای کمړی لای ورولېږي بیا خو د برزخ کې دوباره ژوندې شو والته الله دوه مرګونه دوه زندګۍ ذکر کړی دي نو چې د بیا ژوندې شو بیا په قیامت نه مخکې مری دا خو بیا درې مرګونه او درې ژوندونه شو امام قرطبی رحمه الله تفسیر قرطبی جلد 15 صفحہ نمبر 100 کی فرمائی وعن ابن عباس دا عبداللہ ابن عباس صحابی په حوالا ان ارواح الاحیاء والاموات تلتقی فی المنام وی چې د ژوندیو خلکو او د مړو روحونه په خوب کې خپل مابین کې ملاقاتونه کوي خوب کې خلک ویني پلنې سړی مې ولید خوب کې مې الکه نیکه ولید مړ نیکه نو دای نیکه روح لیدلې هغه وی ان الارواح عبدالله ابن عباس وی تفسیر قرطبی ان ارواح الاحیاء والاموات تلتقی فی المنام خوبونو کې د مړو او د ژوندیو روحونه ملاقاتونه کوي فتتعارف ما شاء الله منها خپل مابین کې چې څه د الله خو خی سره کې پیجنی هم فاذا اراد جميعها الرجوع الى الاجساد نو کله چې دا روحونه بیا واپس جسو ته اراده وکي خوب کې خوب ولید اوس دا روحونه چې کله واپس جسدونو لذي امسک الله ارواح الاموات نو الله د مړو ولا روحونه ته ایثار شي چې ته بدن لا نشي چې ته بدن لا نشتله عنده الله خپل ځان سره ایثار کی دا الله خپل یا قید خانه کې ایثار کی یا جنت خانه کې ایثار کی دا مرضی دا کم چې جنتیان دي جنت کې ایثار کی کم چې جهنميان دي دوزخ کې ایثار کی وارسل ارواح الاحیاء الى الاجساد او د ژوندیو روحونه بدنونو ته واپس لګلو ته ورپرېږدي چې ذاته سا ستاره ټایم شته خو د مړو والا ایثار کی وما قبضه في حال الموت فهو يمسكه ولا يرسله الى يوم القيامه
او کم روح چې الله په حالت د مرګ کې قبض کړی دی د مړي نه، دا الله ځان سره ایساری تر قیامت پورې دی بدن له نه ورپرېږدي. دا څوک وایي؟ تفسیر قرطبی عبدالله ابن عباس نه روایت ته 15 جلد 100 صفحه او بل نسخه کې 15 جلد 260 او 261 صفحه. دریم حواله وګوره بلکې څلورمه. امام علوسی الحنفی رحمه الله روح المعانی جلد 8 صفحه نمبر 223 او په بل نسخه کې جز 23 صفحه نمبر 359 امام علوسی وی ولا يردها الى ابدانها، چرته هم دا روحونه چې الله په مرګ وخت کې اغستی دا بیا دوباره بدنونو ته نور پرېږدي. بلکې پندې ځای کې امام علوسی ډېر اوږد تفصیل کړی دی، ټوله عبارت نه وایم صرف خلاصه درته وایم. امام علوسی ویلی دي چې البته چې دا کم بعضې روایاتو کې راغلي دي چې دا روح جسد له واپس یوې دی نه مراد جسد مثالي دی. څه شی دی؟ هغه بل جسد چې الله ولا ورکوي هغه جسد ته الله پاک دا روح لګي او بیا دلیل دا بل جسد باندې دلیل څه پیش کړی دی. حواصل طویر خضر والا روایت د شهداو چې کم دی چې الله د شهیدانو روحونه د شنو مرغانو ججورو کې واچي، ورته وایي چې ګرځې په جنت کې وي. دا شنه مرغان چې دي دغه اجساد مثالیه دي. نو فتعاد روحه فی جسده نه امام علوسی وایي چې هغه بدن ته واپس ځي، د قبر والا بدن لا چې دا کم په خاورو کې پروت بدن دی ته واپس نه راځي، ځکه چې د دې آیتونو خلاف دی. مخکې بلا والا ګوره امام بیضاوی رحمه الله تفسیر بیضاوی جلد 20 صفحه نمبر 257 کې لیکي ولا يردها الى البدن، دا روح چې په مرګ کې کم الله والی دا بیا بدن ته واپس نه پرېږدي. جامع البیان او خازن شپږم جلد صفحه نمبر 77 اغم لیکي ولا يردها الى جسدها، بیا دا واپس جسد ته ناراضي. تفسیر تبصیر الرحمن اغوی فیمسک التی قضا علیها الموت الى یوم القیامه، چې چا باندې د مرګ فیصله کړی ده شوی ده دا روح الله یې سار کړی وي تر قیامت پورې، تر قیامت پورې بیا دی باندې لا په خاورو کې ایخي جسد لا واپس نه راځي. اوس به ته وایې چې دا ژوندی څنګه دی؟ نو هغه خو ما سحر درس کې دنیا تفسیر تاسو له بیان کړ، تیر شوي درس کې چې هغه الله قادر دی چې هغه کې یو قسم حیات یو قسم ژوند الله پیدا کی او الله غل راحت ورسي او الله غته عذاب قادر دی په دې باندې. ابن قیم رحمه الله هم وی ولا يردها الى البدن، او بلکې وی ولا يردها الى جسدها قبل يوم القيامه، د قیامت نمخ کې دی جسد ته واپس نه راځي. امام رازی تفسیر کبیر وام جلد 266 صفحه کې لیکي ثم انه تعالی يرد الروح الى البدن يوم القيامه الكبرى، بیا با الله تعالی دا روح د خپل بدن ته پورز د قیامت باندې لګي دي نه مخ کې نه لګي. نو دا ټول پنځ پیریان دي، دا ټول د عذاب قبر منکر دي، دا ټول بی دین دي العیاذ بالله، دا ټول کافر دي چې دا د قران په آیت کې دا تمام مفسرین چې وایي چې دا سینه ده دا سینه ده، نو آیا دا ټول گمراه دي؟ دا یو آیت شه. که څوک وایي فتعاد روحه فی جسده نه ظاهري معنی مراد دا چې دا روح په قبر کې واپس دی مرده بدن لرازي او دا بنده بقاعده په حیات دنیوي سره حسي سره ژوند کیږي، نو دا آیات خلاف ته بیا خدا آیت العیاذ بالله یا بدا آیت دروغ یا بدا روایت دروغ. خو آیات خو دروغ نشي کېدای، روایت کې به بیا گنجائش وباسي مخکې راځي ان شاء الله. بل آیت وګوره سوره مومنون آیت نمبر 15 الله فرمایي ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم